اور خپل معاشره به د منشیاتو نه پاکوي انشاءالله. چرس پوډر به ختموي انشاءالله. د دې آیس خلاف به قدم اوچتوي انشاءالله. ها دا د چرس پوډر اډې به ختموي انشاءالله. اور د خیبر پختونخوا د پولیس محکمې IGP معظم جا انصاری صاحب ته خراج تحسین پیش کوم. پړومبي ځل باندې د منشیاتو خلاف د هغې خاتمې دپاره غټ اقدام وشو. موږ به په خیبر پښتونخوا کې د منشیاتو په خاتمه کې تعاون به هم کوو، حمایت هم کوو او تعاون به کوو انشاءالله. دا منشیات به ختمو. تاسو ته پته شته خیبر پښتونخوا ته آیس راورسېد. آیس زمونږ علمي دا ده چې نوې شی راوځي تجربه کېږي په پښتنو. باجې په پښتنو تجربه کېږي، خو چې نوې شی راوځي په پښتون تجربه کېږي. آئس پیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ. توجہ، پہلے شراب کی شراب، چرس دے چرس پہلے مستی بیا رستو تباہی بیا مجبوری. د نشې نه بایکاټ به کوو انشاءالله. د دې منشیاتو خاتمه به کوو انشاءالله. ظالما ته چې د مور په نفس کې وي نو ستا لنچ بریک فاسټ او ستا ناشته د نوم په ذریعه وه. 4 میاشتې څه په ذریعه وه؟ 4 میاشتې هم تېرې کړي که نه هم دې تېرې کړي؟ هغه 4 میاشتې چې منې د تبلیغ 4 میاشتې ومنه. ها ومنه. توجه، 4 میاشتې خوراک د نوم په ایجي صاحب تاله خوله پاکه ساتلې دې دپاره وه چې دې دنیا ته لاړ شي. په دې خوله به دې د الله ذکر کوي، په دې خوله به دې الله وایي، په دې خوله به دې درود شریف وایي، په دې به د قرآن تلاوت کوي، د کلمه توحید ذکر به کوي. تاله خوله ځکه پاکه ساتلې وه. خوله به پاکه ساتو انشاءالله. الله پاک، قرآن پاک، نبی پاک، درود پاک. لہذا خبر ساعت لمحات اوقات قیمتی کو آسمانی کتابونه 4 دي، مقرب فرشتې 4 دي، مسلکونه شافعي مالک حنبلي حنفي 4 دي، د تصوف طریقه سلسله قادریه چشتیه سهرورد نقشبندیه 4 دي، د پیغمبر یاران 4 دي، موسمونه سمتونه مذهبونه 4 دي. په اودس کې فرض موسمونه پاکستان کې سړی دغه نه چاته پوسو کوي په پاکستان کې 100 موسمونه دي. دا سیب دی وته په پاکستان کې 12 موسمونه دي چې د لا چرته ایجوکیشن حاصل کړي. موسم بھی 4، موسم کے حروف بھی 4، حق یار 4، حق یار سمتونه 4 د طریقت سلسله 4 د پیغمبر یاران 4. اور پہلا فرصت کې تبلیغ کې 100 میاشتې دي، 100 میاشتې دي، 100 میاشتې دي. دکه لګول غواړي تبلیغ کې. ما په تخبه کې بیان کو د شیرګل محترم صاحب شیخ قاسم صاحب دامت برکاتهم هغه تشریف فرماوي. ما یاران 4، امامان 4، مسلکونه 4، مذهبونه 4 او داس کې پر 4 سمتونه موسمونه 4 اور د پیغمبر یاران 4 تبلیغ کې میاشتې 4. یو کاکا پاسید ما ته مفتی صاحب دام پکې وایه کنه چې ودونه مسالور ما چلو مسنا ثلاثه و رباع ودونه دومره کور یارولې چې انشاءالله ویلم نشي. دغه ایمان دی. ودونه بیا به کور ګورو. اوس جواب را کزه ودونه زړم په درزېدو شو. ودونه دا چا چې ودونه نه دي کړي دا دلته ټول راغلي دا بې واده او دا خوارې خولې نیولي دي. الله یې د ټولو ودونو کې امین مو وایي. بهرحال او عجیبه خبره ده د پیر صاحب عجیبه خبره ده د پاکستان کې داسې خلک شته چې 4 یاران نه مني دام شته، چې 4 امامان نه مني دام شته، د طریقت چې 4 سلسلې نه مني دام شته، تبلیغ چې 4 میاشتې نه مني دام شته، 4 حروف والا جهاد چې نه مني سخاچټ قادیانان دام شته. خو ما په ټول پاکستان کې د 4 ودونو منکر پیدا نه کړ. دې له دا مشران تیار دي که چېرته الله ورحمېده. خپل ساعت لمحات اوقات قیمتي کو دا ستاسو کار دی. پوه شوئ؟